بس د صفاتونه به د جنت وي مو خبره به ختمه. یو صفت د جنت دا ته به چې دا خو ډیره دنیا د په دې دروازو به څنګه ورننه وځي، دا خو ډیره دنیا ته د دروازو به انا دروازه کې به جقسته به ماته. نبی صلی الله علیه وسلم صفات ابواب الجنه عن عتبه بن غزوان صحابي قد حديث واخيرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بين مصراعين من مصاريع الجنه مسيره 40 سنه. د جنت د دروازو کې غاړي دی شي تاسو حقیقت پورته شولاله چوکاټ ارسل خان سید درشل خدا لاندې دا دو چوکاټونه نه دي، چوکاټ یو اثر ته لرګي لري یو دی بل طرف ته د دې دوانو یو چوکاټ نه چې بل چوکاټ ته ځي، یو چوکاټ نه چې نو یا عام دا کوچیان خلک زمون خلک چې دا مزل کوي کډی چوړي په دې مزل یا د اوخ په مزل یا په پیده مزل باندې د دې ځای روان شو چې څلويخ کاله ورسته کوم ځای ته ورسېدلې دا یو دروازه ده. الله دې په موږ پسترګو ولیدلې کې څنګه د دې مراد خبره خو موږ نه کوي، الله دې په موږ په حقیقت کې ولیدلې. نو ستا الله تا د پاره یو گیټ دومره پلن پیدا کړی چې څلويخ کاله مزل کیږي، نو د دروازې د یوې تنبینا بل تنبیه ته رسیږي. څومره اعزاز څومره اکرام او واستې په دې کې موږ پاتې شو. الله بندگی کوي مؤمنان ورونو. او یو بل صفت د جنت چې ده ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. دې په معنا کې ما سوچ کولو چې د دې بس فائدې وي، خو زه په خپل مضبوط انیم رسیدلې وخت به ولا ورکما، خو په کتاب کې چې مې وکتله معنی دا ده د دې حدیث ان ابواب الجنه یقینا د جنت دروازې چې دي تحت ظلال السيوف دا لاندې د سور د تورونه دی. ګډ باندې خلک سوره کوي کني کوي دې باندې الله توري راز وړاندې کړی دي. خو هغه محدث چې د دې شرح کړي هغه د سی فرمایلی دي چې د جنت په دروازو به هغه سړی ورننه وځي چې په دنیا کې تورا د الله د پاره استعمال کړي. ګوره مسلمان وجله ګناه ده، مسلمان په څپیړه وهل ګناه دي. من المفلس حدیث می مخ کې ویلې ده مسلمان ته رد بدی ویل کړ ګناه ده. جهاد د قران موافق د الله په دشمنانو باندې په شرعي طریقې گزار کول دا جهاد دی. نظم مؤمنانو ورونو من نننۍ خطبه کې د جنت د دروازو نمونه ویلله، د جنت د دروازو عادت مو ویللو، او چې الله رب العالمین جنتیان جنت ته ورننه باسي هغه انعکاس قرآن کړی. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، په احترام او په اکرام او په اعزاز باندې با جنتیان چې تقوا پکې دا په ډلې ډلې جماعتونه ګروپونه ورننه وځي. حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، تر دې چې جنت ته راوستل شو دا ور دروازې ورته شي بیرته کړی شي. د واو خبره مې ته کړه طالبہ چا ورته سمانیه ویله، خو ما درته ویل چې واو التقوا دی دا. وقال لهم خزنتها، او دا چې د جنت دروانچان ورته سلام علیکم اهلا وسهلا خرا غلاس په خیر راغلی، هر کله راشي خوش آمدید، طبتم خوشاله وسی، مشکلات نشته دی، فتدخلوها خالدین، ډډې واچوي بیا وطن. الله رب العالمین دی مال او تاسو دی ناستو ملګرو لا او هغه مؤمنان ورون ل چې موږ سنشتو په دې قبرونو کې پراته دي نارینه او زنانه ولدي. الله رب العالمین په هغه اعمال په کولو توفیق راکړي چې الله دغه عمل د وچن انسانان دی جنت ته به، او الله دې په موږ خپل فضل او کرم وکړي، ولله دې موږ تاسو د جهنم نه وساتي، او الله رب العالمین دې موږ تاسو هغه بندگان جوړ کړي کوم بندگان چې د جنت ټول دروازې आवाज کوي چې زما طرف ته راشه او زما طرف ته راشه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.